هر چې نوی خوارزار په طلب د خپل دلدار تر پړولې صدقه شاه د هغه عاشق دستار دا رقیب دی دا طبیب دی دغه گنج دی دغه مار دغه عشق دی دغه عقل دغه غم دی دا غمخوار دا هجران دی دا وصال دی دا خزان دی دا بهار دا معصیت دی دغه نور دی دغه نار دا عالم دی دا جاهل دی دا خفته دی دا بیدار دا رحمان دی دا جانان دی دا طبیب دی دا بیمار دا رحمان دی دا جانان دی دا طبیب دی دا بیمار. السلام علیکم پبو مینوالو څنګه هیله لرم چې ښه به الله خاط آباد او روښانه لرم. فضل وهاب خاموش یم. نن تاسو ته د یو ښکلي سپېڅلي دروند او خوږ شاعر د یو ولی الله شاعر د کلام سره حاضر یم. دغه ولی الله د هیچا نه پټ نه دی، په ټوله دنیا مشهور دی لکه د انور او د پښتو ډېر لوړ شاعر دی. ما ته زما خپل مزاج دا دی چې ما ته د عبدالرحمن بابا نه بل یو ستر صوفي شاعر، خوږ شاعر او دروند او عالي شاعر بلکل نشته چې زما خپله دغه نظریه ده. نور شاعران هم را باندې د پښتو هم ګران دي، د نورو ژبو را باندې هم تر خپل مقداره چې څومره د چا معیار دی مقدار دی او بیا هر چا خپل خپل خوښ او طبیعت وي. خو د عبدالرحمن بابا څنګه چې نورو نړۍ ته انکار نشي کولی نو دغه شان مونږ کې هم نشو کولی. او د عبدالرحمن بابا دا کم کلام چې زه وړاندې کوم نو د عبدالرحمن بابا د کلام نه د ستاینې ضرورت شته چاته او نه د ځلولو، ځکه چې په دغه کلامونو باندې به مونږ ځان ځلوو، ځان له به پرې ښکلا زیاتوو چې وایو یا یې لولو یا یې ښایو چاته، نو دغه مونږ به ځلوي. صحیح ده ملګرو؟ نو نن در سره د عبدالرحمن بابا دا کلام دغه مخکیني شعرونه د عبدالرحمن بابا او اوس د سره دا یو صوفیانه بل کلام شریکوم. نو هیله لرم چې خوښ به مو شي. چې فیدا شي همګي واړه پانا شي راشه وګوره ناتار د دې دنیا چې ویریږي له کوهي او له ګړنګا هغه نه درومي په لار د دې دنیا هر سړي لره چې ورشي ځنې درومي ما لیدلی دی رفتار د دې دنیا په یوه ګړۍ بهار وي بیا خزان وي بقا نه لري بهار د دې دنیا که هزار هزار پوښتۍ ورته څوک کېدي بی بنیاد د دیوار د دې دنیا لکه سوری د آفتاب په مخ کې ګرځي نشته هېڅ چارې قرار د دې دنیا بې مقرازه غوسوي د سړي عمره هم دا لیل او هم نهار د دې دنیا پس لمرګ به حساب لسړی غوښت شي په انداز او په مقدار د دې دنیا نو عاقبت خو به یو موټی شي د خاورو ګل غزار او ګل رخسار د دې دنیا برابر بلګدای سره پاسی شهزاده دې که شهریار د دې دنیا نو د قانې ترقیناتا صدقه شه هم دنیا هم دنیادار د دې دنیا او له هر چا به پیغمبر سره وډیرا له هر چا به پیغمبر سره وډیرا کس قرب یا وقار د دې دنیا نو کوم فساد پای بیان درته رحمان کا کوم فساد پای بیان درته رحمان کا فسادونه دي بسیار د دې دنیا چې د زړه پورې تړلی استوار
دا جهان دې د نیکه دی که د پلار ته خپل پلار او نیکه وګوره چې څه شول هسې ستا دی هم په دوی پسې رفتار وړومبی د وروستي پل دی پرې تېرېږي کړی نه دی چا په پله باندې قرار هسې نه چې زه یوازې تا ته وایم هسې نه چې زه یوازې تا ته وایم راغله لاړه ستا په شانې صد هزاره دا ومکړه په ناحق به یې خپل نه کړې پردی ښار پردی وطن پردی دیار چې استوګنه په پردي وطن کې کاندي چې استوګنه په پردي وطن کې کاندي هغه نه لري د هېڅ واک او اختیار والسلام ډېرې مننې د وخت راکولو کلام ته